تیره اونۍ د کابل ښار په ترمینلونو کې د 325 موټرو تخنیکی وضعیت کنټرول شوی دی. د ترانسپورت وزارت د تخنیکی خوندیتوب ریاست له لوري د خراب تخنیکی وضعیت له امله د 12 موټرو ترانسپورتي فعالیت ځنډولې او تیره اونۍ د کابل ښار په بیلابیلو ترمینلونو کې د 325 موټرو تخنیکی وضعیت کنټرول کړی دی. د ترانسپورت وزارت ویاند امام الدین احمدی له هوریت نیوز سره په خبرو کې وویل د موټرو د تخنیکی وضعیت د کنټرول لپاره یو خاص طرز العمل شتون لري چې ټول موټر د هماغه طرز العمل په واسطه چک کیږي او د موټر ټول تخنیکی اړخونه پکې شامل دي. د تخنیکی چک پروسې لپاره یو خاص چک لیست موجود وي چې د هغه چک لیست مطابق د موټر ټول برخې چک کیږي. هغه د انجن نه راونیسه تر د موټر د چوکیو ترمنځ باید څومره فاصله وي، موټر دروازه باید څنګه وي جوړه وي، همدارنګه ښیښې باید منظمې وي، د موټر څراغونه باید کوم څراغونه یې باید څه ډول فعالیت وکړي، لایزري څراغونه بند دي چې هغو ته اجازه نشته، مثلا یو خوا او بل خوا چې موټر تاویږي هغه څراغونه باید فعالیت وکړي. همدارنګه احمدي زیاتوي د موټرو د تخنیکی وضعیت د کنټرول پروسه په عادي ډول جریان لري. په وینا یې ډېر ژر به د موټرو د تخنیکی وضعیت د کنټرول پروسه په نورو ولایتونو کې هم شروع شي. ښاغلي احمدي زیاته کړه هره اونۍ په کابل ښار کې له 300 څخه تر 600 موټرو تخنیکی وضعیت چک کیږي. هر هفته په کابل کې تقریبا 300 څخه تر 600 پورې موټر موږ د تخنیکی چک د پروسې څخه تیریږي چې په دغه لړۍ کې هر ځلې تر 15 موټر موږ د دوی فعالیت ځنډوو چې مثبته نتیجه ورکړې. اوس الحمدلله ډېرې ستونزې حل شوي. موټر چلوونکو د ترانسپورت وزارت دغه اقدام وستایه. په وینا یې له دې سره په لویو لارو کې د ترافیکي پیښو مخه نیول کیږي او هیوادوال کولی شي چې په خوندي توګه خپل سفر ترسره کړي. دوی په نورو ولایتونو کې دغه پروسې د ژر پیلېدو غوښتنه وکړه. موټرو زړو موټرو کې چې دا دغه ترانسپورت به غټ خدمت چې دا زاړه موټر ټول کاندي ځکه دا زاړه په څو قسمه نواقص لري. یو خو دا چې دود کوي، هوا خرابوي، بل دا چې په نیمایي لار کې سړی پرېږدي او هغه سواري والا بیچارهګان ټولو سره په مشکل کې پاتې کېږي. بیا نو غجه کې بل موټر پیدا کوي، ادوکراتي کرایه ورکوه. نو دغه شان که ټول سي دا به یو خدمت وطن ته یې خدای پاک دې وکړي چې د خلکو سره همکاري وسي، دا وطن ته خدمت وسي. مثلا هغه بعضې موټر دي چې مثلا هغه هم په یو کم 40 کې لاړ سي، هغه بعضې موټر جوړ دي هغه هم په یو کم 40 کې سي، وایي دا وروره دود کوي. یوه بهانه لټول هغه باید نه وي، باید قانوني ورسره وکتل سي چې مثلا دغه موټر عوارض زیات دي، خرابی زیات لري، هغه باید ودرول سي، هغه باید کباړ سي. هغه بې له هغه نه اوس هغه موټر چې کوم موټر چې ډېر عوارض زیات هغه خپله خلک هم کباړ ته هغه کوي. ښاریانو د دغه پروسې د شروع کېدو هرکلی وکړ او د ترانسپورت وزارت له مسؤلینو یې د لویو لارو او په ښار کې د مسافرولونکو زړو موټرو د بندېدو غوښتنه وکړه چې له دې سره به د ترافیکي پیښو کچه د پام وړ راښکته شي. نوی دا خو ښه نیک کار ده که نه، کوم چې مثال تاریخي تېر شوی ده که نه، او سابقه موټر دې صحیح ده که ماشین خبرې یا دود ډېر کوي یا ګوګلای خرابه دي که نه، یعنې خلکو مزاحم دي. ښه خبره ده. زه خپله تقریبا لرم سینقایي لرم او دغه دوی په مازو ډېر بد لګېږي. شاید مغلي په زر او نور مریضان هم یې او کوم موټران چې بیخي داسې دي چې مثلا په ښاراتو کې دود کوي، هغه خپل مسیر ته نسي رسېدلی، هغه موټران که بند سي دا به ښایي ځکه کله چې یو سړی داخل د ښار ته راځي نو دا فضا داسې لوړه دودغړنه وي چې حتی ته به وایه چې اسمان وریځ ده. دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ یوازې په کابل ښار کې د ترانسپورت وزارت له لوري د 12 موټرو د خراب تخنیکي وضعیت له امله یې ترانسپورتي فعالیت ځنډول شوی دی.